د شب برات شپه ده. په نن شپه کې که چیرې یو څوک د الله څخه رزق وغواړي الله یې ورکوي، که چیرې یو څوک د الله څخه معافي وغواړي الله یې معاف کوي، که چیرې یو څوک د خپلو ګناهونو بخشش وغواړي او د مصیبت څخه د خلاصون دعا وغواړي الله یې دعا قبلوي او د مصیبت څخه محفوظ ساتي. خو لیکن دا دعا د هر یو قبلېږي. د 2 کسان دعا الله نه قبلوي په دې شپه کې، د 2 کسانو مغفرت الله نه کوي، د دوی د یو دعا نه قبلوي. هغه کم کسان دي دغه ویډیو ضرور د سره شیر کړئ چې زموږ ستاسې ورونه که چیرې په دې ګناه کې مبتلا وي هغه د دې څخه توبه وباسي. هغه 2 کسان دا دي د مشرک سړي دعا په دې شپه باندې الله نه اوري، د مور پلار نافرمانه د دې دعا هم الله نه قبلوي. هغه کس چې هغه په زړه کې کین او بغض حسد ساتي نفرت ساتي دغه دعا هم الله نه قبلوي. د شرابي د قاتل او هغه څوک چې هغه پیسې تر دغه پښو لاندې زړوي، در دا بډیو لاندې زړوي، پیسې په پښو کې وي، پیسې نه پورته کوي، د دې دعا هم الله نه رب العزت په دې شپه نه قبلوي چې تر څو پورې توبه نه ایستلی. د چغلخور انسان یعنې هغه کس چې هغه د یوه خبره یوه ته کوي د بل خبره بل ته کوي، خلک سره جنګوي، د دې کسانو دعاوې الله نه قبلوي. نو دغه پیغام ضرور مخته در سره شیر کړئ.